د قرآن کریم د ترجمې یو څلوېښتم درس سورة البقره یو سل او درې شپېتم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإلهکم او معبود ستاسو یعنی لایق د عبادت ستاسو. الہٌ معبود، واحد یو دے یعنی لایق د عبادت یو دے. لا الہ نشتا بل معبود یعنی نشتا بل لایق د عبادت. الا مگر هو هغه جل جلاله الرحمن ډیر مهربان الرحیم بے حد رحم کوونکی دی. د مکی مشرکانو او کافرانو به ویلي چې دا څنګه کیدی شي چې یو الہ یعنی یو لایق د عبادت دی وي، او چې مسلمانان دا خبره کوي چې الہ یا لایق د عبادت یو دی، نو دوی څه دلیل لري؟ نو دا آیات نازل شو چې الله تعالی فرمای ان بشکا فی خلق په پیدا کېدلو السماوات د اسمانونو والارض او زمکه کې واختلاف او په بدلولو اللیل د شپې والنهار او ورځ کې والفلک او په کشتۍ کې التي هغه چې تجري روانې وي فی البحر په بحر کې بما د هغه څه سره یعنی هغو مالونو سره ینفعو چې فایده کوي الناس خلقو ته وما او په هغه څه کې انزل الله چې نازل کړي دي الله تعالی من السماء د اسمان نا من ماء د اوبو ځنې فاحیا نو راژوندی یعنی راشنه کړه الله تعالی به په دغو اوبو سره الارض زمکه بعد ورستا موتها د مرگ یعنی د وچیدلو د هغینا وبث او خوارکړ الله تعالی فیها په هغی کې یعنی زمکه کې من کل د هر قسم دابتن خوځیدونکو څخه
وتصریف او پلګېدلو الریاح د بادونو کې والسحاب او پوریزو کې المسخر مسخر شوی یعنی تابع شوی بین پمنز السماء د اسمان والارض او زمکه کی لآیات بشکا نخدی د الله تعالی د وجود او یووالی لقوم اغو خلقتا یعقلون چه عقل لري یعنی د کائناتو پیدا کېدل جوړېدل او چلول دا د کائناتو د خالق د وجود ثبوت دی او په کائناتو کې هماهنګي نظم یو قسم قوانین مثلا هر چیرته د نور سرعت برقی مقناطیسی قوت او د جاذبې قوت او داسې نور ټول یو قسم دی چې دا د دې ثبوت دی چې د کائناتو یو پاچا دی یعنی یو الله پیدا کړی دی او یو الله یې چلوي ځکه که یو ملک دوه یا ډیر پاچایان وي بیا خو د ملک په یو ځای کې به د یو پاچا قوانین وي او په بل ځای کې به د بل پاچا قوانین وي او مهمه خدا ده چې د پاچایانو په منځ کې حتما اختلافات او جنگونه منځته راځي او په ملک کې د امن او نظم په ځای بې امني او بې نظمي او د آبادۍ او ترقۍ په ځای تباهي او بربادي منځته راځي نو که د کائناتو هم نعوذ بالله دوه یا ډیر پاچایانو نو خامخا به په خپلو کې اختلافات لرل د کائناتو په یو ځای کې به یو قسم قوانینو او په بل ځای کې به بل قسم قوانین وو یو به یو قسم انسانان او حیوانات جوړول او بل به بل قسم انسانان او حیوانات جوړول یعنی هر یو به په خپلو ډیزاینونو باندې مخلوق جوړولو او په خپلو کې به سره جنگونه کول چې په دې صورت کې به نه په کائناتو کې نظمو نه به سکونو بلکې کائنات به تباه او برباد شوي وو پس په کائناتو کې د یو قسم قوانینو او ډیزاینونو نظم امن او هماهنګۍ موجودیت د دې ثبوت دی چې د کائناتو صرف یو خالق او یو پاچا دی چې الله تعالی دی جل جلاله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين